السلام علیکم قدرمنو. ما څو میاشتې مخکې تاسو ته ویلي وو چې زه به د خپل یوټیوب چینل په حواله تاسو ته معلومات درکوم. زما یو یوټیوب چینل دا دی، د دې میاشتې بیلنس دی $1819، یعنی تقریبا 4,15,000 روپۍ د دې میاشتې د یو چینل زما اکاونټ ته راځي. دا به په 4 اکتوبر زما اکاونټ ته دا پیسې منتقلیږي. ما تاسو سره کول کړی وو چې زه به تاسو ته د یوټیوب چینل په حواله معلومات درکوم چې په دې باندې څونه پیسې ګټل کېږي. دا زما یو یوټیوب چینل دی، دا رقم زما 3 نور هم دی. په دې باندې د میاشتې په لکاو روپۍ ګټل کېږي. خو دا دی چې زموږ سپیکینګ پاور به وي، زموږ سره به کوالټي وي، کوانټیټي وي، زموږ کې به یو قابلیت ټیلنټ وي چې دنیا موږ وګوري. په پاکستان کې خاص کر په پښتنو کې یوټیوب چینلان نشته، ډېر کم دي. په سلو کې کدرو کسان جوړ کړي وو. زما یوټیوب چینل چې دی دا ډېر په امریکا کې کتل کېږي، داسې په بهرني چې کوم هېوادونه دي، استرالیا ده، لندن دی، په دا ملکو کې کتل کېږي. په کوټه بلوچستان یا په افغانستان کې د دې 0.1 هم نه دی. په پاکستان او افغانستان کې ډېر کم کتل کېږي. پښتانه یوټیوب ډېر کم ګوري. ما وعده کړی و چې زه به 100,000 یوټیوب چینلان جوړوم، بیا به دې ته واتساپ ګروپونه جوړو، دا به موږ یو له بل سره په کانټیکټ کې یو بل ته به معلومات ورکوو. انشاءالله هر یوټیوب چینل به 6 میاشتې بعد تاسو ته 1,00,000 یا 80,000 روپۍ لازمي درګټي. هر سړی ګټلی سوی، هر عام خاص سړی ګټلی سوی. دا چې دی چې موږ ته په خپل اپس کې سره وګورو، انشاءالله زموږ 50,000 روپۍ یوې خواته نه ځي. او دا وخت تنخواوې چې دي هغه 1,000 روپۍ هم نه دي. او ته چې مهنت وکړې 1,000 روپۍ د ورځې روزانه سوی ګټلی. ته په کور کې 2,000 روپۍ اسانه اوسا ګټلی سوی. اوس زه تاسو ته هغه شی در ښکاره کوم چې زما یوټیوب چینل په کوم ملکو کې کتل کېږي او زما د یوټیوب چینل چې په 1000 ویوز ما ته $100 راکول کېږي. دا ګر تفصیلات در ښیم. دا زما یوټیوب چینل دی چې ګوره په دې کې تاسو وینئ چې $4,507 پراته. یوټیوب چینل څو خلکو کتلی واچ ټایم او دا وګورئ، دا 5.2 میلیون خلکو کتلی دي تر اوسه پورې. $5.2 میلیون معنا دا ده چې دا $5,000 د دې ماته راغلي دي، ما زما اکاونټ ته منتقل سوي. دا چې دی اوس تاسو موږ اډینس ښکاره کوو چې زموږ اډینس په کوم وطن کې. زما د چینل اډینس دا دی، دا په یونایټډ سټیټ کې څو کتل کېږي، 16% دی. په انډیا کې څو کتل کېږي، انډیا کې چې دی څو دی 7.1. او دا سره ولاړ سه په ترکیه کې څو کتل کېږي، ترکیه کې چې دی دا څو دی 3.4. داسې راځه ګوره. او پاکستان څو دی هغه نشو. زما چینل چې دی په پاکستان کې څو کتل کېږي، 0.5%. دا زما دویم چینل دی، د جمال طریق په نامه. د دې زه تاسو ته ښکاره کوم، دا په یوټیوب باندې زما دویم چینل دی. دا ګوره جمال طریقې، او په دې باندې 2 میلیونه خلکو کتلې، 1.4 یعنی 14 لکه انسانانو کتلې دي. موږ تاسو په دې کې ښکاره کوو چې دا څو کتل کېږي. دې میاشتې زما ګوره بیلنس دی دا تقریبا $100 دی، $100. او دا چینل چې دی جمال طریقې د دې اډینس چې دی دا پاکستان کې دی. دا ګوره دا پاکستان دی او په دې کې 80% خلک ګوري. بل چیرې دی دا سعودي عرب دی، په سعودي عرب کې کتل کېږي 4.8. لاغه بعد چیرې کتل افغانستان کتل کېږي 1.3. د یوې ورځې $100 ماته راکړي د یوې ورځې. داسې مطلب چې مخته ځو څو دی، دا 1.8 دی، بیا زه مخته 3.30. دا څو دی، دغه څو دی، دا دی بالا ولاړ شه، دا نه بالا، دا $9 دی. او دلته موږ ته په 1000 ویوز څو روپۍ راکوي، دا د $1.5 راکوي. په 1000 ویوز باندې په دې چینل کې $1.5 راکوي. کله زیات کله